یو مالدار ښځه د الله پاک د داسې عذاب ښکار شوه چې بیا د هغې په علاج نه پوهېده، خو اخر ولې ورسره داسې وشول؟ ویډیو وګورئ چې په خپلو سترګو باندې هر څه ووینئ، نو د هر څه نه به خبر شئ. دوستانو، نن سبا اکثره خلک ډیر زیات مالدار وي، مال دولت هم ورسره وي، الله پاک ورته هر څه ورکړي وي، خو زړونه یې ډیر واړه وي او فقیرانو مسکینانو سره داسې عمل کوي چې الله پاک پرې ناراضه کیږي. د یو ښځې واقعه ده چې هغه ډیره مالداره وه او ډیر ښه ژوند یې تیرولو. یوه ورځ یو فقیر د هغې په کور تېرېدو چې دروازه یې ورته ووهله چې د کور دغه ښځه ورته راووته. فقیر ورته سوال وکړو چې د الله پاک په نوم راته څه راکړه چې د خوراک څه وي، ځکه چې ما د تېرو څو شپو ورځو نه خوراک نه دی کړی. ښځې چې دا خبرې واورېدې نو ډېره زیاته غوسه شوه، ځکه چې هغې ویل چې زما وخت یې خراب کو. ښځه ډېره په غوسه د کور اړخ ته واپس شوه او د کور نه د خوراک سامان راویستو او فقیر ته یې په داسې حالت کې ورویشتو چې ټول په ځمکه په خاورو کې ککړ شو. په داسې طریقې ورته وروغورځو لکه یو څوک چې حیوان یا ځناور ته خوراک ورچوي. ښځې نورې هم ډېرې ستغې سپورې خبرې وکړې. فقیر ورته همداسې کتل او د دې ښځې په اخلاقو یې افسوس وکړو. ښځه بېرته کور ته واپس ننوته او دروازه یې په درز سره بنده کړه. فقیر هم د هغه ځای نه روان شو، ځکه چې دغه خوراک چې ښځې په ځمکه راغورځولی و هغه د خوراک نه وتلی و او د خوراک نه و. په دغه شپه باندې د ښځې خاوند کور ته راغی او دوی بیا د خوراک ډېر مزیدار پروګرام جوړ کړی و. چې کله ښځې او خاوند خوراک وکړو نو ښځې ته محسوس شوه چې په خېټه کې یو څه مسایل راپیدا شوي دي، چې ډېر زر د ښځې حالت نور هم خراب شو او خېټه یې هم وپړسېده. خاوند یې هسپتال ته ټلیفون وکړو، زر تر زره امبولینس راوغوښتو او ښځه یې هسپتال ته ورسوله. هسپتال ته رسېدو سره چې کله ډاکټرانو د ښځې الټراساونډ وکړو نو پوه شول چې په خېټه کې ټیومر یا رسولی ده او ډېر زر زر وده کوي او غټیږي. ډاکټران ډېر زیات حیران شول چې دا څنګه بیماري ده، ځکه چې دغه سره د ښځې خېټه هم بې حده غټه شوه او ښځه پوه شوه چې دا د هغه فقیر ازار دی چې ما پسې شوی دی. بیا یې ډېر د هغه فقیر تلاش وکړو، هغه په لاس ورنغی. دوستانو، رښتیا هم چې ډېر فقیران او مسکینان د الله پاک خاص بندگان وي او الله پاک په هغوی باندې ډېر زیات خفه کیږي. نو هر کله غریبانو مسکینانو ته سپکې خبرې مه کوئ او که هیڅ مو د وسه نه کیږي نو په مینه او خلوص باندې رخصت کړئ. امید لرم چې ویډیو او پیغام به مو خوښ شوی وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره تر سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.